الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، موږ په علل الحديث په دې دوره کې د عللو افتتاحي درس دا یو روایت دی امام ترمذي رحمه الله په خپل سنن کې راوړی دی. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. علي رضي الله عنه مسند ذکر کوي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی لیدلی چې د چا دپاره مور و پلار راجمع کړي فداک ابي و امي د سعد بن ابي وقاص بغیر بل څوک ما ندی لیدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته دونه غټه دغه کړي. دا روایت دی د دې کل رجال ثقات په دې کې هیڅوک هم ضعیف نشته او ټول داسې ثقات دي چې اتفاقي ثقات دي. د دې روایت څخه وروسته بیا د سفیان بن عیینه څخه بغیر د نور خلکو څخه دا روایت بیا راوړی دی. بیا امام ترمذي د دې روایت په پای کې وایي وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص. اوس د خبرې په مطلب موږ سره خلاص کړو چې امام ترمذي رحمه الله څه مقصد لري په دې خبره کې. امام ترمذي، امام النسائي، امام دارقطني، امام بزار، ابن منده دا د علل امامان دي. دا کار کوي د دین او دی باره د زموږ خلک وایي د جدید د مصطلح په کتابونو کې په قدیمو کې مستفاد دي وایي امام ترمذي متساهل دي. وایي امام ترمذي څوک دی؟ ترمذي دومره زبردست ناقد دی. خود انسان په جزئیاتو کې به اختلاف وي د ائمو سره، دومره زبردست ناقد دی چې سړی پر دا طریقه حدیث دی بیا امام ترمذي وایي بیا دغه د امام ترمذي په دقت سره خلاصوي. موږ خو مازه ابن الجوزي متشدد دی بس بالا دا موږ اورېدلي د مصطلح په کور د کتابو کتاب بس موږ پسې وایو هغه متساهل پلانې متساهل دی. یو ور خو د هغه چې دننه ورننه سړی اوس ته ورته ګوري چې دی څنګه مقصد دا کی یو ور د دراسته ګوري. دا روایت دوه رقم دی. یحیی بن سعید الانصاري دا امام دا د صحیحین د رواتو سره. یحیی بن سعید الانصاري سره دا روایت داسي دوه رقم دی. يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص. يو دار كم دي بل دار كم دي. يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه. دغه روایت د يحيى بن سعيد الأنصاري سره پروت دی. دار كم هم نقل دي، دار كم هم نقل. فيسو دا چې دار كم نقل دي دا سفيان نقل کړی. دا باید ما دلته لیکلی وای او دا می الته لیکلی. خدا وګوره دا خطا ده. صحیح ده. دا روایت دا رقم یا دلته باید علي ولیکل شي بس صحیح شو. دا سفیان بن عیینه دا رقم کړی. د سفیان بن عیینه ما سوا د یحیی بن سعید الانصاري 15 شاګردان وو. یحیی بن سعید القطان ليس بن سعد بن وهاب بن لادي شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي حاتم بن اسماعيل المدني اسماعيل بن عياش عبد الله بن نمير جعفر بن عود يساف بن مسلم قاسم بن المعدي نعيم بن يحيى السعيدي او نوح بن حبيب دي زيدي بن قدامه دي. دي پنځلس کسانو چې دا روایت کړی دی. یحیی بن سعید الانصاري عن سعید بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص دا او سفيان بن عيينه چې دا روایت کړی دی عن يحيى بن سعید الانصاري عن سعید بن المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه. امام ترمذي ته دغه ویل غواړي هغه دا ګرد دراسه کړی دی، هغه ته دا ټول روایت په مخ کې پروت دی. وای دغه دا حدیث د يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد غير واحد نقل کړی ډیر را نقل کړی دی. یو د سفیان ما سوا دی ته دا وایي چې د سفیان په روایت کې مسله ده. دی دا درته وایي چې سفیان مخالفت د خلکو سره کړی. دا ته د صدر معلومیږي. ته چې راسې نور نقاط کې وګورې هغه ګور دغه خبره کړي خالي تعبیرات سره بدل دي. امام نسائی دا په مزمار د بخاري او د مسلم کې چلیږي دومره لوی ناقد دی امام نسائی. امام نسائی په مجتبا یا مجتنا کې هغه روایت یو د سفیان بن عیینه روایت هم راوړی دی. د لیث بن سعد د عیسی بن یونس ته هم راوړی دی. باره دویم یې دغه ذکر کړی. باره وایي هذا هو الصواب عندنا. دا روایت چې ذکر کړی دی يحيى عن سعيد عن سعد دا چې ذکر کړی دی باره وایي هذا هو الصواب عندنا. دا صواب. وحديث سفيان خطأ. د سفیان چې کوم روایت هغه چې خطا دی. ګوري خبره دا سو چې دا روایت
چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او پلار دواړه جمع کړي دي سعد بن ابي وقاص ته. دا د سعد بن ابي وقاص نه پخپله هم منقول دي او دا داسې نه دی چې د علي نه دی منقول، د علي رضی الله عنه هم منقول دي، خو د علي رضی الله عنه څخه چې منقول دي هغه نور خلکو ځین کړي دي، سعید بن المسیب نه دي ځین کړي. مشکل دا دی ائمه دا خبرې ته اشاره کوي. زما په خبره پوه شوست؟ د ائمه اشاره دي خبرې نو دی هذا هو الصواب عندنا وحديث سفيان خطأ. دردا لاندې شیخ الباني رحمه الله لیکلي دي دلته خو لوړه په سنن د سنن کبرا د امام نسائی کې خو لیکلي دي چې خطأ د نسائی توري لاندې د الباني توري لیکلي دي وایي صحیح. دا دی د ائمه ور خلک وایي په موږ کې معروف او مشهوره ده و الباني متشدد دی. وای الباني څوک دی؟ یورور الباني متشدد نه دی، متساهل دی. الباني متشدد نه دی، متساهل. او دا خبره بیا واوري ششه واوري بار بار واوري. موږ باید تعصب ونه کړو. ته چې کوم رات پر الباني کې هغه ډایرکټ ځي کله کله په ابن حجر کې مشي رحمه الله، کله په هیثمي کې مشي، کله په ابن ملقین کې مشي، کله په سیوطي کې مشي. دا متأخرین ائمه د فن حلي په قواعد باندې هغه دلته قاعده چې ذکر کړې ده، هغه چې دا روات ته کتلې دي، دا روات ګرد ثقات دي. او سفیان ابن عیینه خو په زهري کې ګرس او سق الناس دی، میزان دی په زهري او دا دومره تیز سره دی په ډېر کښنیوال دی، د حدیث سره ډېر دقیقه واسطام ده. دا دی وایي زه زهري ته ورغلم په کښنیوال، زه لاس عمره زهري روایت بیان کړي، دوه رقمه بیان کړي. زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره، زهري عن ابي سلمه عن ابي هريره. په دا دوه طرقو مثلا بیان کړي. باره چې وروسته ملګرو زموږ ملګرو چې دا حدیثونه سره ویل موږ یو پر بل عرض کول، باره هغه ملګرو ویل چې دغه روایت چې بیان کړي عن ايهما عن ابي سلمه ام عن سعيد، چې دا د ابو سلمه سره ته بیان کړي دا روایت کې د سعید بن المسیب سره بیان کړي. مثلا وای ما ورته ویل زه ډېر کښ نه یم، ما داسې ورته ویل چې عن كلاهما عن كلاهما ورته ویل. زهري رحمه الله التناصر باندې ویخل خندل وای زما وکښنیواله ته وکتل، زما حفظ ته چې وکتل هریان چې څومره ښه حافظه لري، او زما ضبط ته چې وکتل چې ضبط یې لا د وسط پورې نه دی برابر سوی، نو پر دا باندې خندل. دا سفیان ابن عیینه په اتفاق د صحیحین راوي دي او اوثق الناس. ګورئ د ثقه دا معنا نه ده چې دی نه خطا کېږي او نه د ضعیف، دا معنا دا چې دی کله هم ثواب ته نه رسېږي. نو هغو پر دا قاعده حل کړی دي متأخرین، باره یې ویل چې دا روایت صحیح دی. دلته لوړ دغه عبارت په نسایي کې پروت دی، لاندې د الباني عبارت ورسره پروت دی وایي صحیح. اوس د چا دا مني؟ د متأخرین دا مني که دا روایت په مجتبا یا مجتنا کې هم د کړی دي. دا هلته دا توري دي په سنن کبرا کې بیا وایي روایت لیث و عیسی بن یونس. ګورئ دا کسانو کې لیث دغه سړی او عیسی بن یونس دغه سړی، دا هر یو روایت په 15 کتابو کې دي، دا داسې وړ کار نه دی. دا یو روایت ګور دا د بخاري روایت دی، دا په بیخي ډېرو کتابو کې دي. باره وایي اولا عندنا بالثواب، د دې دوه روایت اولا دی په ثواب سره من حدیث سفیان بن عیینه. د سفیان بن عیینه د حدیث د چا روایت اولا؟ صدر ته وایي مفهوم معنا راته وایي دی څه وایي؟ وایي څه شو؟ وایي هغه روایت څه دی؟ خطا دی او ثواب څه دی؟ بیا راځي بزار رحمه الله هم دغه تعبیر بیانوي. دا د دې ائمو د دې تعبیراتو په دقت سره هغه وخت پیدلی شي چې د انسان دراسه جمع طرق شاګردان ګرد زده وي، دا وکي برای انسان ته معلومي چې دغه یې راته وویل. هذا الحديث لا نعلم احدا روى هذا الحديث، دا حديث لا نعلم احدا رواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن علي الا ابن عيينه. دا ابن عيينه ما سوا دا حدیث باندې موږ نه یو خبر چې بل چا دي دا روایت دا رقم کړی. وغير ابن عيينه چې دي يرويه عن سعيد عن سعد، هغه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص نقل کړي. ګوره امام البزار دا ناقد دي، هغه دا روایت نقل کړی دي. او دا د بحر الزخار چې دي دا مسند المعلل دي، دا د عللو کتابونه دي. زموږ خلک خو چې د مسند بزار روایت پیدا کړی برای پرشتي جوړوي مسند په بزار کې داسې ویلي ډېر خوشحالي. او دا د عللو کتاب دی وروره، دا هغه د دې لپاره نه دی ذکر کړی چې ته استدلال وکړه، هغه د دې لپاره درته ذکر کړی چې ویې پېژنه. دا کتابونه د عللو دي. مسند البزار، معجم الكبير، معجم الصغير د طبراني،
معجم الاوسط ته تبراني او یوه بله ډېره دا خبره ده د حلية الاولیاء هم د عللو د زبردستو مقامونه ده او دا عجبه خبره ده. ته به د یوه خبره به زه درته وکړم. دا بعضې شیان دا رقم دي چې د سړي سر نه په خلاصېږي او په دا هم سر نه خلاصېږي چې زما سر نه په خلاصېږي او دی وایي چې زما سر په خلاص دی. په هغو کتابو کې یوه د حلية الاولیاء ده، په دې د خلکو سر نه خلاصېږي. دا دی چې زما سر په خلاص، دا دی د ځانه سره دی وایي زما سر په خلاصېږي، که نه په خلاصېږي. ځکه دا علل بیانوي، هذا حدیث تفرد به فلان، هذا حدیث غریب من حدیث فلان. دا د پلان کې دا غریب دی. دا روایت په دا روایت کې هم دی دغه ویلي چې دا د سفیان غریب دی. بهر امام دارقطني وایي هو حدیث تفرد به ابن عيينة عن يحيى بن سعيد. د يحيى بن سعيد څخه ابن عيينة متفردا دا رقم کړی، نور خلکو نه دی کړی. او هذا حديث غريب ابن مندى وایي غريب من حديث يحيى بن سعيد لا يعرف عنه الا من حديث سفيان بن عيينة. د سفيان بن عيينة ما شاء الله بل چا د روایت نه دی کړی. ای وروره دا ولې ار معلل روایت چې راشي څلور شی غواړي: جنس العله، سبب العله، قرائن ادراك العله، قرائن الترجيح او قرائن درء العله. جنس العلت په دې کې څه شته؟ د ساعت پر ځای باندې څوک ویلي دي؟ دا جنس العلت دی. نو دا ګوره دا روایت اوس ته په دغه کې پیدا کوي په مسند احمد کې، دا په سعد بن ابي وقاص چې کوم مسند په دا کې پیدا کېږي، مسند علي چې دی په دې کې پیدا کېږي. اوس دا مسند بمسند اخر واوښته. یو خبره دا جنس د علت په دې کې دا سبب د علت په دې ځای کې یو خو انسان خطا کېږي. نو سفیان بن عيينة اوسط الناس دی خو انسان دی، نو په دې وجه کې خطا شوی دی. دویمه خبره دا ده سبب د علت دا دی چې دا روایت د علي بن ابي طالب رضی الله عنه څخه عمره منقول دی. هغه په صحیحینو کې هغه هم صحیح دی، نه دی چې هغه معلل دی، خو هغه داسې دی. سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي. د سفیان سره دا روایت د سعد بن ابراهيم څخه پروت دی. سفیان دا روایت د سعد بن ابراهيم څخه کړی دی عن عبد الله بن شداد عن علي. دا د سفیان سره پروت دی، دا هم سره پروت. دغه بیانوي نو یو سند په بل سند څنګه، یو حدیث په بل حدیث څنګه. دغه سبب یې دغه دی چې دا دواړه سره پراته دي، انسان یې ورځره په ګډ شو. دا په دا رقم سند پروت دی او دا بیا په دا رقم سند صحیح دی، دا په داسې سند صحیح دی لکه دا چوي، او دغه بیا په دا رقم سند صحیح دی. د علي سعید بن مسیب دا روایت نه دی، دغه معلومه دا سبب العلت. قرائن د ادراک د علت موږ په څه شو پیژنو؟ دا سفیان بن عيينة خو ثقه سړی دی، نو سیری د به دا رقم کړی. نور کدا د سفیان بن عيينة د يحيى بن سعيد څخه دا روایت دغه رقم وایي، نو په دې خلکو يحيى بن سعيد القطان پروت دی، په دې کې شعبه پروت دی امیر المؤمنین په الحديث. دغه خلکو دا روایت دا رقم هم خامخا کوي. ځکه ګوره دا داسې کړیانې دي سلسلې ذهبیې دي، کړی ذهبي کړ. دا رقم روایت چې د سره پروت دی په دې خلکو 2-3 میاشتې سفرونه کوي. نو چې دا دی راخستی دا خامخا بیا راخستی. نو ائمه ځکه وایي چې دا روایت خطا دی، ځکه پر دې باندې دا دارقطني درته وایي چې خطا، بل ځای به بیا درته ذکر سي منکر، بل ځای به بیا ذکر سي چې غیر صحیح، بل ځای به بیا درته ذکر چې غیر محفوظ. د ګردو یوه معنا ده چې خطا دی. دا جنس العله، سبب العله، قرائن ادراك العله. موږ پر دا قرینو وپېژنو چې ګوره دا ثقات دي، جماعت دي، کثیرین دي، او درده په ضبط کې لا قوي خلک ورسره ستا د مثال په توګه. نو هغو ولې دا روایت، دا جماعت ولې دا روایت نه دي ذکر کړی چې نو دا قرینه د دې ده چې دا روایت دا خطا، دا قرائن ادراک. قرائن د درء العله د دې څخه نو دا جماعت یې هغه یو دي، او قرائن د ترجیح قانون دا هغه دي چې دا جماعت دي، ثقات دي، او په دې کې دا رقم خلک هم ستا چې د سره خاص ملازمې لري. هغو خلکو دا روایت ولې نه دی کړی؟ په پوه شواست په دې باندې دا هغه شی دی. دا دایمونه په دې روایت کې الباني او بعضې نورو متأخرینو دا روایت هم صحیح ویلی دي. قرینه یې دا ده چې یحیی بن سعید الانصاري دا ثقه دی، او تفرد د ثقه یا زیادت د ثقه دا د زیادت کړی دی، هغه دا صحیح دی. نو په دې قاعده کې یو دې تصحیح دی حدیث کړی، او حال دا دی چې متقدمین ائمه هغه د دې پر خطا دي او ګردو د دې څه دغه. او دا قاعده واورئ چې کله امام ناقد د سر سوي یو روایت ته خطا وویل او قرینه یې ذکر کړي، چې ګرد متأخرین سره پر راجع نسي، دا د سړي په ښه سړیتوب باندې
د سړي په مشرتوب باندې د سړي خطا ثواب ته نه بدلیږي. یعنې ګوره یو سړی دی دا دیوال دی په دې کې تخته ګار شوې ده، اوس یو سړی راشي ډېر ښه سړی 215 کاله عمر یې وي او په ټول عمر یې ټول وخت عبادت کړی، عبارت دا ووایي چې یا دا تخته نه ده دا اوسپنه، په دې د ده دا خبره صحیح کېږي؟ دا رقم خبره. بس سبحان ربک.